ترکیه خپل هیواد کې افغانستان ضد تحرکات ته اجازه نه ورکوو. ترکیه وايي په خپل هیواد کې د افغانستان د نوي حکومت پر ضد حرکت ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سره د لیدنې پر مهال ویلي دي دوی د هغه کسانو په بیرته راګرځولو کې همکاري کوي چې د وروستیو تحولاتو په لړ کې ترکیې ته تللي دي. د نوموړي په خبره ده چې افغان حکومت عمومي اعلان کړی ده، نو ترکي لوری هم غواړي چې په ترکیه کې میشت افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترکي سفیر همداراز ویلي چاته اجازه نه ورکوي چې په ترکیه کې د افغانستان او یا د اوسني حکومت پر ضد تحرکات رامنځته کړي. ترکیې تر دې وړاندې هم د افغانستان له نوي حکومت سره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ترکیې له افغانستان سره بشردوستانه مرسته اعلان کړه. ترکیې له افغانستان سره بشردوستانه مرسته اعلان کړه. د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په افغانستان کې خلک له سخت وضعیت سره مخ دي چې بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې د خرخېګنې په نامه له لومړنیو توکو ډک ټرین افغانستان ته ولیږي. اردوغان وایي چې په دې کې شاوخوا 200 ټنه مرستندویه توکي دي چې افغانستان ته به لیږدول کیږي او پر اړمنو ویشل کیږي. اردوغان یو ځل بیا ویلي چې دوی په افغانستان کې دایمي ثبات غواړي او هیله لري چې دغه هیواد له روانو ستونزو راووځي.